ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم. درود الشريف واحد. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وسلم. زما عزتمند و مشعران او ګران ورونو او دوستانو، د معاشرې د حقونو او د اصلاح په سلسله کې ما تاسو ته بیان شروع کړی. د ټولو نه لوی د اصلاح ذریعه چې معاشره پکې کېږي او د یو بل د حق احترام د انسان په زړه کې پیدا کېږي او د ناروا د بې حیایۍ او د زنا او د بدعملو نه پې بچ کېږي، هغه قرآن شریف مونږ یاد کړی. خدای پاک وایي د 21مې پارې په سر کې چې مونږ سړی د ناروا کارونو نه، د زنا نه، د بې حیایۍ نه، د جوارۍ نه او د بدو کارونو نه منع کوي. چې سړی مونځ کوي د معاشره به ښه کېږي، دی به د خدای حق هم پوره کوي او د مخلوق خدا حق به هم پوره کوي. او چې څوک مونځ نه کوي هم به د خدای چې حق نه پوره کوي نو د انسان به څه حق پوره کوي، د پلار به څه پوره کوي، د زوی به څه پوره کوي، د رور به څه پوره کوي، د ګاونډي. د دې ټولو نه خو لوی ذات د خدای ذات دی او د هغه حق دی. نو چې د خدای د حق پروا نه لري، د انسان د حق به څه پروا لري. نو خدای پاک وایي مونږ سړی د بد بې حیایو د خبرو نه او د بدو عملونو نه سړی منع کوي. اوس یو سوال دی، ولې خبرو ته خیال لرئ چې ډېر خلک مونځونه هم کوي او سینماګانې هم کوي، مثلا مونځونه هم کوي، ښځې هم خرڅوي، بدلونه کوي، مونځونه هم کوي او سود هم خوري، مونځونه هم کوي او نورې غلط کارونه هم کوي. نو څنګه مونځ سړی د ناروا نه منع کوي؟ خدای خو وایي مونځ سړی د ناروا نه منع کوي. نو موږ خو وینو چې شیخ به مې لور خور به خرڅوي، شیخ به یې په سواره کې به لور خور ورکوي، شیخ به یې غټه ګیره به یې هغه به لور خور له میراث نه ورکوي، د رور د ګاونډي د حق به خیال نه لري او مونځ به هم کوي. نو مونځ څنګه ناروا نه سړی منع کوي؟ نو د دې دوه جوابه کېدی شي، یو غلط دی بل صحیح دی. غلط دا دی چې العیاذ بالله خدای به دروغ ویلي نو خدای خو دروغ نه و. چې خدای وایي سړی ناروا نه منع کوي نو خدای خو رښتیا وایي. نو دا خبره خو غلطه ده چې کني خدای به دروغ ویلي. دویم جواب دا دی چې مونږ به لا هغه مونځ نه یې کړی چې سړی د ناروا نه منع کوي. دا جواب صحیح دی. که مونځ هم صحیح وکړو نو قسم د معاشره به هم ښي، او که مونځ هم غلط وکړو په هغې هغه نتیجې نه بنا کېږي. صحیح مونځ څه ته وایي؟ نو د صحیح مونځ د کول فرض دی. چې کوم عبادت په سړي فرض دی د هغې زده کول هم فرض دی.
او چې کوم عبادت په انسان فرض نی لکه زکات په غریب سړي نشته، حج پې نشته، نو د هغې زده کول هم پې فرض نی. مونځ خو په هر مسلمان نارینه او زنانه فرض دی چې عاقل بالغ وي، نو زده کول هم پې فرض دی. دا خلک چې وایي علم فرض دی، نو د فرض او علم فرض دی. صحیح مونځ څه ته وایي؟ نو چې صحیح مونځ هم زده شي انشاءالله او د هغې د کولو کوشش کوئ، قسم دی معاشره به ښه کېږي. د خدای وینا ده او د خدای وعده ده. صحیح مونځ دې ته وایي. مونځ کې دوه حصې دي، یو د مونځ ظاهري شکل دی او باډي ده او جسم یې دی، تنې ده، او دویم د مونځ ساه ده چې په هغې جمدي کېږي. نو چې د مونځ تنم برابر شي، ساخت هم برابر شي، بدن هم برابر شي، باډي هم جوړه شي او بیا پکې ساه هم ورکړي شي، نو دا جمدي مونځ ده. د مونځ باډي او ساخت د څه نه جوړ دی؟ د مونځ ساخت د څلورو څیزونو نه جوړ دی. یو ته فرض وای، بل ته واجب وای، بل ته سنت وای، بل ته مستحب وای. چې دا څلور واړه پکې راشي، نو د مونځ شکل جوړ شو. مخکې بیا ساه. فرض څه ته وایي وروڼو په مانځه کې؟ فرض هغه څیز ته وایي وروڼو که سړي قصدن پرېښود، یا ترې په هیره پاتې شو، یا ترې په خطا پاتې شو، نو مونځ یې نه کېږي. دا سره فرض بنیادي څیز دی. فرض په مانځه کې شپږ وي. لومبی الله اکبر وینا، او په فرضو کې ولاړه چې عذر نی، او دا په ولاړه د قرآن شریف سبق او رکوع او دوه سجدې او رستې پیدا، دا فرض دی په مانځه کې. د فرضو په انسان کې داسې مثال دی لکه د بني آدم سر یا د بني آدم زړه یا د بني آدم پړپوس. که سر د سړي سوکولي قصدن یا په خطا، نو انسان جمدې نه پاتې کېږي. زړه یې څښا شي، پړپوس یې څښا شي، اینې خرابه شي، نو انسان جمدې نه پاتې کېږي. دقه شان فرض که سړي د مانځه کې پاتې شي، قصدن یې پرېښودل، په هیره ترې پاتې شو، په خطا وت، نو مونځ یې نه کېږي. دویم څیز ته واجب وایي. د دې زده کول ګورې فرض دی. واجب هغه څیزونو ته وایي که په هیره درنه پاتې شو، نو سجده سهوه مه کوې، او که قصدن دې پرېښود، نو مونځ به دوباره کوې. او که مونځ دې دوباره ونه کړه، نو مونځ خو دې شوی دی، خو د داسې سړي مثال یې دی چې ټي بي مریض وي او په هسپتال کې پروت دی او صرف ساه پکې ځي راځي. واجب په مانځه کې څوارلس دی. د واجبو داسې مثال دی په انسان کې لکه سترګې یا لاسونه یا پښې یا غوږونه. که د انسان سترګې نه وي، انسان خو جمدې د خدای کاره. د انسان دواړه لاسونه پرې کړي، انسان خو جمدې د خدای کاره. د انسان خپې ګوډي، انسان خو جمدې د خدای کاره. یو سړی چاته ووایي
چې ماله ګلکار راوله زه پې ابادي کوم. او هغه والا پکټ کې داسې مریض ګلکار راولي چې سترګې ړندې، لاسونه یې پرې کړي، پښې شلي، په غوږونو کوڼي، نو دا به تې دا سړی قبول کړي؟ وایي دا څه شی دی؟ که دا راوړونکي ورته وایي چې نوم یې خو ګلبدین دی او ښځه یې لا بل څوک کولی نه شي او ده باندې جنازه لا نه کېږي، جمدی دی او مال یې میراث کېږي نه، نو هغه به ورته وي ټیک ده، ښځه یې خو لا څوک کولی نه شي او جنازې مونځ پرې نه کېږي او ښخېږي نه، خو دا خو په جمدونې په مړو حساب دی. داسې ګلکار او مزدور به څوک د چا نه والي. دقه شان په مانځه کې چې سړی واجب پرېږدي، نو مثال یې د ړوند ګوټ شل سړی دی، دا الحمدلله په مانځه کې دا واجب ده په ډکو رکعتونو کې، ورسره څه صورت یا آیتونه واجب ده، لومبۍ قاعده واجب ده، د رکوع نه پس نیغ ودرېدل واجب دی، د سجدو منځ کې په حوصله ناسته واجب دی. اوس ګورئ خپلو منځونو ته، دا د رکوع نه پس نیغ ودرېدل او د سجدو په منځ کې په حوصله ناسته په دریو مذهبونو کې فرض دی. نو هغوی وایي که څوک د رکوع نه پس نیغ په حوصله ونه درېد او د سجدو منځ کې په حوصله کښېنه ناست، مونځ یې نشته، مونځ یې نه دی شوی. او زمونږ د مذهب والا وایي که د رکوع نه پس په حوصله ونه درېد او د سجدو په منځ کې په حوصله کښېنه ناست، د مونځ مثال یې د ټي بي د مریض دی، د ړوند ګوټ شل سړي دی. نو ګوره د خپلو منځونو ته د قومونو ته پښتانه شکر دی په دې صفت کې ښه دی چې منځونه کوي. افغانیان کې که دا قبایل وي منځونه کوي الحمدلله او دا د خدای احسان دی، خو منځونه اکثر خطا کوي، خفه کېږئ به نه، امامان یې خطا کوي او ټوله ګناه د امام په سر ده چې امام خطا مسکه. دا زمونږ د ښکلي پیغمبر وینا ده چې تاسو ته به منځونه خلک درکوي، یصلون بکم فإن اصابوا فلهم ولکم وإن اخطئوا فلکم وعلیهم. که امام صحیح منځ کو د ټول قوم منځ صحیح شو، او که امام خطا وکړو د ټول قوم بلا د هغه په سر. دا خلک چې وایي الله او بلا برګردنې مولا، نو د هغې مطلب دا دی که مونځ د خطا وکړو د ټول قوم ګناه د ده په سر. ولې دې خطا کړ؟ ته په مخکې شوې قوم خوشحالی او خفګان ته مه ګوره، قوم کې به هر قسمه خلک وي، ته د خدای او د رسول قانون ته ګوره، مونځ صحیح کوه، کوي به خپل کار که نسواري درنه خفه وي. شپږ شلیزمونه څوک خوشحاله ساتلی شي؟ نو د امام په سر ډېره ذمهواري ده. نو د رکوع نه پس په حوصله مونځ. بنو کې مې د قصابانو جومات کې مونځ کوه، لوی جومات، یو بوډا سړي را سره مونځ کوه، ما 2 رکعته کول، هغه شپږ اته کړي بیا. ما په مازه کې مې طبیعت خراب و، ما ویل خدا دا بوډا سړی د ټول عمر یې تېر کړ، دا دې څه کړ، عمر خو لکه د هوا په شان تېرېږي. ما ویل چې رانه لاړ نه شي، چې ما سلام وګرځه روانو، ما زر لاړ، ما یې کاکاجي په حوصله مونځ کوه. ما ته وایي څه وکړو، ګرمي ده نو. غټ غټ پټکي به یې والي په بلوچستان کې، مونځ به خطا کړ. ملایا هلکه دا ولې؟ او عامه غلطي په رکوع په سجده کې کوي، او خدای چې مونځ یادوي نو دا رکوع سجده بالخصوص یادوي، ورکعوا مع الراکعین.
رکوع صحیح کوه. قسم دی حضور مبارک په یو سړي 4 کرته مونځ واپس کړی. یو سړی راغی مونځ یې دقه شان کو لکه زمونږ د خلق. رکوع نه پس نه خود نه ودرېسېده. هغه ورته غږ نه کوه چې مونځ یې وکړه، سلام یې په هغه واچو. هغه ورته د قهره پوره جواب هم ورنه کړ. وی السلام علیکم. حضور وی وعلیکم صلی فانک لم تصل. وعلیکم لاړ شه مونځ دې دوباره وکړه. ستا مونځ نه دی. بیا که سړي مونځ وکړي بیا راغی السلام علیکم. حضور پاک ته قهره ورته وی وعلیکم صلی فانک لم تصل. وعلیکم زه مونځ دې دوباره وکړه. مونځ دې مونځ نه دی. دریم ځل څلورم ځل یې تپوس کوي قربان ماله خو بل شان مونځ نه راغی. نو مونځ راته وښایه. وی دقه شان مونځ کوه. رکوع به په حوصله وکړې، د رکوع نه پس به نه ودرېږې. سجده به په حوصله وکړې، سجدې نه پس په منځ کې کښېنې په حوصله. زموږ ښکلی پیغمبر د رکوع نه پس به دا وی سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد كلنا لك عبد حق ما قال العبد لا مانع لما أعطيت ولا موت لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بی الله اکبر. جمع کې به لږ اختصار کوم په دې کې. کنی دا به وي او د دواړو سجدو منځ کې به وي رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني. د دې وجه نه زمونږ کتابونو کې وایي چې هر سړی به د دواړو سجدو منځ کې رب اغفر لي 3 ځله وایي. که دا والا نه ورته نو دومره په سجدو منځ کې کښېني لکه سجده کې چې وخت تېر کړی دی، او رکوع نه پس به دومره ساعت ولاړې لکه رکوع کې چې وخت تېر کړی دی. زمونږ د ښکلي پیغمبر مونځ دقه شان بیانېږي چې د هغه رکوع او د رکوع نه پس ولاړه او سجده او د سجدو په منځ کې ناسته دا به تقریبا برابر دا مونځ ګورې د ځان وګڼئ. زمونږ خلقو مونځ د ځان نه دی ګڼلی. دا وایي امام لکه یا خدای لا کوي خپل کار وکړي. قسم دی چې باټینګن سړی هلي سیر د 5 روپو شی دی نو څومره لاندې باندې ګوري، او چې غوښه نیم سیر د قصاب نه هلي نو ګوري چې د پنډو سرونه یې راته مخکې نه دی ایښی، او چې پالشي له سپلی ورکړي نو وایي ګورې سم پالش ولګوه. نو دا مونځ خو د باټینګنو نه کم نه دی او د سیر غوښې نه کم نه دی. که دا وګڼه چې دا زمونږ مونځ دی او ثواب او بدل زمونږ دی، خدای پاک دې ته حاجت نه لري. د خدای خو حکم دی او د خدای عبادت دی، په دې حیثیت یې کوو، خو نقصان او فایده ټوله زمونږ ده. قصب دی که دا ټول خلک په مخ د ځمکې چې څه دي د پیغمبرانو په شان نیکان شي او هر وخت خدای ته په سجده پراتي، د خدای بادشاه کې یو انیس فرق نشي راوستی په زیارتي کې، نه خدای ورته حاجت لري. او که دا ټول جهان د فرعون په شان سره کافر شي او خدای ته په کنځلو شي، قسم دی که د خدای په بادشاه کې څه فرق راغی. که فرق دی په تا کې راځي، دا انور به بدل شي، سپومۍ به بدل شي، ستوري به بدل شي، کائنات به بدل شي، شپه ورځ به بدل شي. نه، که خیر دی او که شر دی ټول تا ته در رسي. خدای پاک چې دا څه مقرر کړي دي دی د انسان د خیر او د انسانیم د معاشرې د خیر دپاره مقرر کړي. په دې به ستا معاشره ښه کېږي
او په زکات باندې غریبانان ختمیږي. خدای پاک عبادت ته زمونږ جت نه لري. مونږ خدای ته محتاج یو. د خدای لوی هستی ده. زما غوندې د نسواري مونځ بسي او که سل ځله ذکر وکړو نو څه چلو شي؟ خدای ته څه فایده او نقصان نشته. نقصان او فایده مونږ ته ده. نو تاسو دا مونځ خپل وګڼئ. خپل مطلب دا دی چې وایا فایده او نقصان یې ګوره زما دی. نو چې باټینګر د خپل ګڼلي دي او خفه کېږي پې چې پیسې رانه بس لاړ نه شي، نو څومره احتیاط پکې کوې. او غوښه چې د خپله ګڼلې ده چې پیسې رانه بس لاړې نه شي. د صحیح مونځ او د غلط 2 منټه فرق نه راځي. په انسان تلوارجنه دی او دا شیطان ورپسې اړوي چې خراب کړي ولا هر څه. د مونځ یو جدا شیطان دی. د هغه نوم دی خنزب او د اودس جدا شیطان دی. د هغه نوم دی ولهان. نو اودس ولهان سړي له خرابوي او دا مونځ ولا خنزب خرابوي. دا زموږ ښکلی پیغمبر ویلي دي. ځکه نومونه په مونږ نه راځي او نه د شیطان مونږ لیدلی دی. خو هغه وایي د مونځ جدا شیطان دی چې دې صحیح مونځ ته نه پرېږدي چې خدای ته ولې نږدې شي. ځکه شیطان خو یا په ګناه سړی د خدای نه لر کوي یا ول عبادت خراب کړي. او خدای ته یې قسم خوړلی دی. د خدای هر څه کې راز وي. دا قسم خدای 30مه پاره کې سورت صافات کې ذکر کړی. 29مه پاره 30مه خدای پاک ته وایي شیطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. خدای ستا په لویۍ مې دې قسمي، ستا په عزت مې دې قسمي چې ستا دا قوم به ګمراه کوم بغیر د یو څو کسانو نه چې رانه به بچ کېږي. دا به ګمراه کوم. خدای هم ورته قسم وخوړه. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وی زه حق او حق وینا کوم او زما د په خپل حقتوب قسمي چې زه به تا نه او تا پسې چې څوک رواني دوزخ پتې ډک کړم. نو د خدای او د شیطان قسمونه شوي د هغه به پکې څه پرېږدو. نو مونځ دا واجب پکې 14 څیزونه دی. نو دې ته خیال کوئ د عامو خلکو مونځونه په رکوع په سجده کړه. زه خو ډېر پخپله مونږ بېکاره یو. خو چې سړی د دوکان نه راشي د پټي نه راشي په ګرمه ګرمۍ کې په یخه یخنۍ کې او دس چاره دا وکړي خو دې یو مقصد له راغلی که نه. نو د هغې مقصد ته خیال کوئ چې هغه خو صحیح ادا شي. دا دومره خواري چې دې وکړه خو د مونځ دپاره دې کړې ده. نو مونځ لږ په حوصله پکار. نو وګورئ چې ستاسو معاشره ښه کېږي که نه ښه کېږي. چې سړی د هغه لوی خدای پروا لري د خدای د ټولو احکامو پروا لري او چې د خدای د حکم پروا نه لري. دا ولې پاکستان کې دا لیډران دې مونځونه عام نه کوي؟ نو هغې خراب پارټي ورپسې خراب چې مشر د قوم بېکاره قوم یې بېکاره نه معاشره څوک خرابوي؟ دغه خلک چې د دوکاندارانو نه سودا والي پیسې نه ورکوي په بدماشۍ چې زه خو د پارټۍ لیډر یم. هلکه تا د خدای مردار کي تا په یو دوکاندار سره ما ته شکایت ورسي د پارټۍ لوی لیډر خان مرده د دوکاندار نه به سودا والي موټر کې به کېږي. زه راپسې ولیکل دوی ورته عاجز دومره نشي ویلی چې دا او دغه سړی چې زه حقونه غواړم زه د قوم حق غواړم ته حق غواړې مردار حرام خوره د خلکو نه پیسې په دې ګنکپۍ. داسې وزیران مردار مې لیدلي چې ملایانو له د مدرسې پیسې ورکړي وایي دومره پکې مال راک. هغه ورته وایي دا بس وایي ته چې پیسې کې مونږ سیاست څه لګوو. زه هغه ملا ته وایم مرداره ماله
که مدرسه دې د خدای دپاره جوړه کړي نو په دې ټګۍ ماله چې 10 لکه درکوي نو 15 لکه به هغه واپس ورکړي او بلې کې ځان سره دا دلته وزیره مدرسې نه خو بیا نسوار خرڅول ښه دی چې په داسې طریقه نو دا خلک نو واجب خیال کوه نو واجب په مانځه کې څوارلس دی فرض پکې شپږ شو دریم شی دی سنت هغه څیزونو ته وایي چې په هغې مونځ کاملېږي ښکلي کېږي پې اندامونه یې جوړ شي خو که پکې د ونه کړه اندامونه به وي خو عیبجن به لکه سړي سترګې شته خو کاڼی دی په سترګو کاڼه ژبې شته خو چاړه دی په لاسونه شته خو کجې دی ګسې دی شپې شته خو کوږ روانې خولې شته خو کږه ده سر یې شته خو ګنجې دی مخ یې شته خو تپلی دی نسوار یې په ږیره رابېږي نو څومره بدې ښکاري ګنجې سړی خو د کار وي کاڼه سړی هم د کار دی کجې هم د کار دی خو معیوب ښکاري په معاشره کې خلک ولې لور خور په وس نه ورکوي دغه شان سنت چې چا پرېښودل د کاڼه سړي مثال یا د چاړه یا د کجي یا د تپلي یا د گنج العرش مانځه کې سنت یویشت دی د ړومبي الله اکبر نه پس دا ټول الله اکبرونه سنت دی آمین سنت دی سبحان ربی الاعلی و سبحان ربی العظیم سنت دی سمع الله سنت دی ربنا لك الحمد سنت دی دا درود شریف پکې سنت دی او دا دعا پکې سنت دی دې کې که یو څیز پاتې شو نو سنت درنه پاتې شو نو مونځ خو دې شو خو د تپلي سړي مثال گنجی سړي سره څوک ډوډۍ نه خوري کرکت یې کوي یا د نسواري سړي سره چپلې د نسوارو ډکوي یا د سګرټو بوی تیزي مردار څلورم شی دی مستحب هغه څیزونه ته وایي چې مونځ خو پوره شو خو خشتم شو په دی ډولۍ شو لکه ځوان سړي خشته جامې واغوندي سر سنت برابر کی عطر ولګوي نو څومره ښکلی ښکاري او چې ځوان سړی وي بدن یې روغ دی خو د ورکشاپ هغه د تیلو زیړې خړې جامې اغوستې دی یا د خولو ډډوز یو بوی دي ځي یا سر او ګیره ببره ده یا یو پنسي اوچته ده او بله ښکته یا یو سپلی په خپو ده او بله نه ده په نو دا څومره بدې ښکاري ښځی دا رنګ ځوانه ده په سر یې ببر دی جامې سپا دي پنسي ګڼې وڼې دي د خولو د ډوزې تیزي بدبویي نو هغې نه خلک نفرت کوي دغه شان مستحب باندې مونځ خشته کېږي او چې مستحب دی پرېښودل مونځ یې د دغه شان سړي او د ښځې مثال دا مانځه کې علی العموم 15 دي د 3 ځلو نه زیات سبحان ربي الاعلی ویل او د 3 ځلو نه زیات سبحان ربي العظیم ویل امام به ګورې کم از کم 15 ځله وایي دا زمونږ د دین مسله ده چې قوم ورپسې خو کم از کم 3 ځله وایي که امام د 15 کارتو نه کم وي نو غلطي وکړه ربنا لك الحمد امام وایي او هغه دعاګانې دی وایي چې حضور پاک نه راغلی دی او هغه سبق دی وایي چې حضور پاک ویلی زمونږ ملیان عام یو غلطي کوي حضور پاک په هر حدیث د کتاب کې دا دی چې د جمعې په به د سبا په مانځه کې په لومبي رکعت کې الف لام مقدم کې به صورت دهر وایي او ماسوتن کې به اکثر اذا السماء انشقت وایي او هغې کې به سیندګون دلته نو څوک کوي نه
سورت ملک تشبیه نه راغلی، نه په جمعې په شپې راغلی لکه دلته تاکار امامان وایي، دا نه دی راغلی. نه حضور پاک ویلی دی، نه صحابه کرامو ویلی دی، نه د هغې نه نقل. ټیک ټاک کلي سورت دی مبارک چې څوک یې وایي ځان له، خو په لوډ فکر کې او په اجتماعي شکل نه دی راغلی. او د حضور پاک په هره جمعه کې د سبا په مانځه کې په لومړي رکعت کې به الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، دا 21مه پاره کې سورت دی او سجده ده پکې. او دویم رکعت کې به سورت دهر وی هل اتى على الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. او ماسخوتن کې به د السماء انشقت وکرنا کلا او سجده به پې کوله. نو د حضور پاک د منځ او د هغې د تلاوت او د هغې د دعاګانو دا به سړی خیال ساتي، نو دې سره مونځ مستحب شي. نو دا څلور څیزونه چې پکې ادا شو، فرض، واجب، سنت، مستحب، نو د مونځ باډي او شکل جوړ شو. بیا به جمعي کېږي فصل، نو هغه به بلې جمعې ته بیان کړي انشاءالله. که بینک درله ګاډې په خپل والي او بیا په ګاډې په تا خرڅوي، نو په سوی درته مات که خیر دی. خو که پیسې درکړي چې ځان له پې ګاډې واله او مونږ له به دومره راکې زیاتې، نو هغه سود دی، پیسې به ترې نه اخلي، ګاډې ترې اخیستې شي. په پیسو پیسې زیاتې او کمې ورکړي ټول دا سود کې راځي. او چې منځ کې پکې یو شی راځي نو د سود نه ووت. چاوې مونږ چې پټیو به کوو، نو یو مارغه راځي، اوږدې غرانې دي، اوږدې خپې وي، خلک ورته مردار خورولي. او بنګان چې دی، بنګلا چې ورته وایي اردو کې، دا خو روا دی. کوم شی چې په پنجه وړل کوي مارغه، نو هغه مردار. کارغانو کې دا زمونږ کارغان چې په دې ونو کې ګرځي، دا مردار دی. او یو کاغه ده، هغه تکه توره په پټو کې ګرځي، چینجي او واښه خوري، هغه روان سرخه کې روان دی. نو ډینګان دا سپین او خړ دا ټول روان دي. کار هغې په پنجه سیز نه وړی، او په خولې باندې سیز ویو. دا ویډیو سیټونه خیر تجارت هم روان دی، استعمال هم ځکه هغې کې خو تصویر نمایان نه، خو لکه د شیشې مثال ګرځي پکې، د ښځو هغه به یې نه دی. شیشه و اینه کې تصویر نه ښکاري، اینه چې داسې ونیسي تاسو پکې ټول ښکاري، اینه کې کتل روا دی. خو تصویر چې ولاړي په کاغذ په دیوال، نو هغه ښه نه دی. یو سړی دی بې د 3 میاشتو نوکرۍ کې 80,000 تنخوا دی، خو چې نوکري څوک ورکوي، او وایي لومبۍ میاشتې 45,000 به زه هلم کنې نو درکوي. دغه رشوت خواره مردار وزیران دي چې په یو پوسټ باندې 1,00,000 او 2,00,000 روپۍ دي. دغه چې ته مجبور یې، نو ته ګناهګار نه یې چې خپل حق نه درکوي. ګناهګار دغه وزیر دی او دغه سیکرټري دی او دغه افسر دی چې دا کار کوي. د هغه مثال د سپي دی، سپي سړي پسې غاپې ډوډۍ دی ورغورځوله، نو ته په دې ډوډۍ ورغورځولو ګناهګار نه یې، ځکه د سپي نه تیزاب خلاصه. نو ورې که مردار نه، که خپل حق نه درکوي، النګ بلا د هغه په سر، او هغه به سپیري وي، ښځه به سپیري، بال بچ به سپیري، انجام به خراب، مرضونه به پې ولګي، اطمینان به ني. ما ته پېښور کې داسې معلوم دی چې بې اندازې مالدار دی، خو په دغه حرامې پیسې پیدا کړي دي، پریشانه وي. چا خودکشي کړې دي، چا ځان وژلی دی. هلکه دا دومره پیسې، دې خوا به یو غریب نیک مسلمانې په جونګړه کې به اوسېږي، ساګ او ټیپر به خوري، به خوشحاله، او دې طرف ته دا د لکونو او کروړونو مالک، دې به پریشانه. امن او خوشحالي دا په ډېرو پیسو نه ده، دا د زړه په قناعت او د خدای په فضل.
چې زړه کې دې دی چې دا شی دی بس کنه وږي به یې سړی چې کومه جینۍ کول غواړي هغې ته کتل روانې خو داسې نه چې په سړک روانې چې هر یو جینۍ ته زه ګورم چې کومه مې خوښه شي یا په ټانګو کې روانې نه یو جینۍ په کلي کې رشته دارانو کې او مور پلار درته ووایي چې دغه جینۍ درله کول غواړو هغې ته کتلی شي او په لارو کوڅو کې به هرې جینۍ ته نه ګورې د نکاح په نیت ځکه نکاح خو به یو کلو ته راکړي هغې ته کتل روا دي اکثر علما وایي مخ او لاسونو ته یې کتل روا دي بعضې علما وایي خېټې او سینې ته یې کتل روا دي بعض ورپسې زیات هم ویلې ده دا ما نه یو ډاکټر تپوس وکړو بنګال کې وایي چې د بنګال کې د ښځو په خېټه کې سټف پیدا کېږي نو ډېرو سړو ښځه کړي او بیا چې هغه سټف نږدې کېږي ورته هغه سټف وویني بس پرېږدي یې ما وایي د دې وجې نه شریعت وایي کتل ورته روا دي که دا مرض یې خېټې ته هم کتلی شي هسې نه چې هډوکي پکې هغه سټف پکې دا وایي بنګال کې دا مرض ما ورته یې کتل ورته روا دي مکروه اوقات د نفل لپاره د مازدیګر نه پس او د سبا نه پس وخت او چې ټول پکې بند دي د لمر چې ودرېږي په سر او لمر ډوبېدو وخت کې او د لمر پرېوتو وخت کې دې کې ټول لمونځونه بند دي وارګه خوړل څنګه دي وارګه کې وینه پکې نه دا ړومبې څاروی چې لنګ شي که نه او خلک د غواو د میخې نه هغه ړومبي پرې وباسي هغې ته وارګه وایي نو که وینه پکې نه نو خوراک پاک شی دی او که وینه پکې راځي په ړومبي سر وینه چونکې پلیته ده نو هغه منع وارګه په خپله روا دي پاک شی د ډوډۍ نه پس لاسونه اوچتول داسې نه دي راغلی او که چا اتفاقا وکړو نو خیر دی حضور پاک به دعا کوله خو بغیر لاسونه اوچتولو هغه به داسې وي الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین او چې چاته به یې دعا کوله د ډوډۍ چې به یې خوړه دا به یې وي اکلت طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکه ونزلت علیکم السکینه وافطر عندکم الصائمون وذكركم الله في من عنده اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم واكرمهم دا به هغه قوم ته دعا وکړه بعض ځای کې لاسونه مې وروسته د بانګ نه پس د اللهم انت السلام وخت کې لاسونه نه دي اوچت کړی همدغه شان به یې وي او ډوډۍ نه پس هم داسې عام لاسونه نه دي اوچت کړی نو سړی دی داسې ووایي د مړي تعزیت کې هم عام لاسونه نه دي اوچت کړی هغلته به یې دعا وکړه خدای تعالی اجر درکړي او د دې مړي نه دی خدای پاک تعالی ښه بدل درکړي خو که چا وکړه انکار پرې مه کوه ضروري دی نه ګڼې او نه دې سنت ګڼې یو روا خبره وکړه نه امام هم ربنا لك الحمد وایي زمونږ ټیک ته امام ابو حنیفه دا وایي چې امام به صرف سمع الله وایي خو صاحبین د هغه یاران وایي او د احادیثو د ټولو کتابونو نه معلومیږي چې حضور پاک به سمع الله وایي ربنا لك الحمد به هم وایي نو فتوا په دې ده چې امام به ربنا لك الحمد وایي لکه امین چې قوم به وایي امام به وایي په پټه نو دغه شان ربنا لك الحمد به امام هم وایي او قوم به وایي ړومبي کې که چا صورت کوثر وایي او دویم که صورت نصر وایي دا دوه صورتونه چې په یو ځای راغلي نږدې او منځ کې بل پرېږدي نو دا ښه نه ده پرله پسې وایه چې منځ کې یو پرې نه دی که دوی پرېښودل نو خیر اوس صورت کوثر او صورت نصر منځ کې قل یا ایها الکافرون دی نو یو صورت په منځ کې پرېښودل نه یې پکار په منځ کېږي که داسې چا ووایي
دیوبندي کېدل د اسلام د پاره ضروري نه دی او نه د هغې سره پاره خبر کې موافقت ضروري دی. موافقت د خدای او د رسول د کلام سره ضروري دی او هغه شریعت سره او د صحابو کرامو عمل سره. نو که څوک وایي دیوبندي نه دی مسلمان خو دی که نه، نو خفه کېږئ مه په دی. ټیک ته د هغې بعضې مسایلو او بعضې مسایلو کې د اشاعت توحید و سنت خلاف دی. نو خلاف دی د هر چا خپله ده. چې یو سړی لمونځ کوي په مانځه کې داسې ګوري، نو مانځه کې 3 قسمه کتل دي، یو روا دي، یو مکروه دي او یو باندې لمونځ ختمیږي. روا دا دی چې د سترګې په ګوټ داسې ګوري. امام کتی شي که د ده شک وي چې رکعت مې 2 وکړه که یو مې وکړه، نو دی به داسې ګوټ کې قوم ته وګوري چې پاسې کې کېږي، نو هغې نه به ځان ته خبر ویاده کړي. او که مخې داسې واړو نو دی باندې لمونځ شوی دی خو مونځ مکروه دی. او که مونځ یې شاته مخ واړو خو د قبلې نه یې مخ واوړېد، نو په هغې مونځ ماتېږي. دا به ووینئ د افریقې خلک په حد کې ډېر ساده خلک یې ټک تو په مانځه کې به داسې ګورئ. ته به خدای دا سړی لمونځ څنګه کوي؟ چې هغې مونږه په داسې کور کې اوسېږو چې لیټرینونه دي پکې یو قبلې ته شا ده. ښه دا ده چې قبلې ته شا کوه، او که بغیر د هغې نه د مخلص نه نو په خپل وس باندې لږ په ترس کښېنه. قبلې ته شا کول او مخ کول د باف د امتیاز وخت کې دا بند دي او حضور پاک نه څوک قیدې نه پس پاڅېده د باندې قیدا چې پوره نیغ نه ودرېدلی او منځ کې واپس شي نو خیر دی، او که پوره نیغ ودرېد او بیا واپس شي نو بیا به سجده سهو کوي. د جنابت د جنازې د لمونځ د تیمم یو نیت دی، هغه دا دی چې ستا نیت ده دې کومه چې زما بې اودسي ختم شي او لمونځ راته جایز شي. نویتو ان اتیمم لرفع الحدث و استباحة الصلاة. خدای تیمم کوم چې پلیتي رانه لاړه شي او لمونځ راته روا شي. نو د ټولو لپاره دا نیت کافي دی، خو په زړه کې په خولې د تیمم نیت ضروري دی. په خولې کې د یو عبادت نیت هم نه دی راغلی، په زړه کې راغلی دی بغیر د حج نه. حج کې په خولې څرګندول کوي، حج او عمره کې که امام یو الله اکبر په زور او نه ویل خیر دی. ګوتې قبله چې په قاعده ناست دی ګوتې دې ستا قبلې او په سجده کې د خپو ګوتې او د لاسونو قبلې ته پکار. لاسونو خپې ګوتې دومره ارتون نه دي پکار چې قصد نه، هغه طبیعي وضع په طریقه چې څومره مناسب وي. عام دعا چې کې نو لاسونه ورسره اوچتول کړي. دا ما چېرته یاده کړه دا د ډوډۍ نه پس او د اللهم انت سلام مخکې دې کې نه ده راغلی عامه چې وکړه خیر دی. او نورو دعاګانو کې لاس اوچتول دا په آدابو د دعا کې لاس اوچتوی. لاسونه اوچت کړه داسې چې د ورغوي قبلې ته راځي، او چې بیا د استسقا لمونځ کوئ او دعا کوئ همداسې به کوې نو بیا به داسې کړي چې خدای زموږ د حالت بدل کړي د تکلیف نه په راحت او د مصیبت نه په خوشحالۍ.
چا د سود په باره کې تپوس کړی دی که 7.5% وي او که 5% وي سود دی هر څوک یې چې کوي که یو ښځې د لور دپاره د خپلو کارونو سزا کېښودل نو چې کومې پورې هغه جینۍ له ورکړي نه چې دا ستا شو نو زکات به دا ورکوي په دې حیلو د زکات نه خلاصېږي چې لور یې واده کېږي او هغې له پې کالي جوړ کړي او هغې ته یې وسپارې نو هلې د دې نه زکات ختمېږي او چې هسې وایي د لور په نوم بیخي دی یا به مې لور واده کېږي بیا به ورکوم نو دا خو د دې د ملکیت ته نه دی وتې نو دا چې د دې ملکیت دی نو زکات به یې ورکوي عقیقه چې هلک وشي نو په 7 ورځ یا 14 یا 21 یا که ډېر ورځې تېرې شوي او د ده نه ورځې وي نو چې په کومه ورځ پیدا دی د هغې نه د یو ورځ مخکې وکړي به 7 راځي عقیقه سنت ده په هغه چا چې چا توفیق وي 2 ګډان یا 2 چیرلي د هلک دپاره او د جینۍ دپاره 1 چیرلي یا 1 ګډ دا سنت ته او لویوالي باندې هم سړی کولی شي که د سړي دا یقین وي چې پلار زما عقیقه نه ده کړی هغې د ځان نه عقیقه وکړي قربانۍ کې حصه نیوی شي د عقیقې په نوم قربانۍ سره بله حصه نه کېږي بغیر د عقیقې یو سړی د سخی والي نو قربانۍ نیت هم پکې وکړي 2 حصې دې پکې د عقیقې مقرر کړي یا د بال بچ ته یې نه کړی د جینکو د یو حصه مقرر کړي او د هلکانو 2 حصې پس پیل نو ټول هر څه وشو چې کومې پورې عقیقه نه شوې او د سړي وس وي نو زموږ ښکلی پیغمبر وایي که دا ماشوم مړ شو نو دی د مور پلار دپاره سفارش نه شي کولی چې سبا جمع وناغی نو د جمع سره متصل سنت مکوي 2 مذهبونو کې خدا ده چې جمع وناغی یو ځای سنت نه کېږي او 2 مذهبونو کې دا ده چې پناه ځای کې سنت کولی شي خو چې کم از کم 1 رکعت لاندې کولی شي خپله زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا قول دی چې کور کې کولی شي بیا د هغه یارانو هغې وي د جومات د دروازې سره یې کولی شي بیا پکې څو علما ران لوستو وي د جومات هغه حصه کې کولی شي چې کوم کې امام نی ولاړ لکه امام د جمعې حصه کې ولاړې تو د وړي حصه کو یا ډېر لرې د ستنو نه شاته خو چې کم از کم 1 رکعت لاندې کولی شي زموږ خلک غلطي ډېره کوي په دې یو خو خامه سنت ته پاتې شي کم دا وخت کې ضروري خو نه دی پاتې نه شي وروسته به وکړي او که د وروسته مو نه کړه نو خیر ده سنت د فرض او د جمع ته نه رسي ګورې سنت دا غلطي خلک کوي چې اول خامخا سنت کوي دویم دا چې جمع سره یې نږدې کوي دریم دا چې امام کله په قاعده ناستي سلام ګرځولو وخت او دا زناور راشي د سنت نیت وتړي نو هغه وخت کې سنت هم ونه شو او جمع هم ترې لاړه نو ګناهګار دی نه به کوې سنت چې د امام خواته او بلکل عموز در نځي پناه ځای کې که کولم په دې شرط چې 1 رکعت خو لاندې کولی شي که رکعت در نتنه به یې نه کوي دا غلطۍ دي زموږ وطن کې یو دا غلطي ده چې د ماښام بانګ وشي ډېر متصل ورسره اقامت کوي هلته الله اکبر د اذان خلاص شي دی بل ته وایي هله اقامت کوه دا مکروه کار دی منځ کې به فاصله ساتئ د حضور دا طریقه وه چې هغې به ماښام بانګ وشي هغې به کور نو د کور نه به بیا په مزه جومات ته راته او اوس هم حرمینو شریفینو کې کم از کم 15 منټه وقفه ساتي او په روژه کې لږه زیاته ساتي نو متصل اقامت کول دا مکروه کار دی نو متصل مه کوئ خلک ویانه کوي وخت رانه نه
خلک یو نیمه ګنټه وخت دی څنګه درنه ده د تلوار دا مطلب دی نو فصل به پکې ساتل هغه مؤذن چې راشي په حوصله دې کښېني بیا یې وروسته اقامت وي اصل کې بانک خو بار راغلی د جماعت ته دا خو د لوټ فکرو د وجه نه رادننه شو نو بار بازانو شو نو مؤذن به بیا په مزه مزه را روان و په حوصله چې ړومبي صف ته به راورسېد نو بیا دغه وخت کې زموږ امام ابو حنیفه وایي دا دومره فاصله بس ده او یاران وایي ور شاګردان یې چې نه کیبني لږ ساعت لکه د خطبو منځ کې چې امام کینی نو بیا به پاسې اقامت به کوي چې چا اذان ویلي اقامت حق د هغه دی بل سړی به اقامت نه کوي چې څو پورې ورته هغه اجازت نه کړي زوی لنم الحمدلله کې ښودل څنګه دي ډېر ښکلی دی مبارک دی هم به ورته اواز کې هم به پکې د خدای ثنا ادا کېږي اوس دې وي دلته به مانځله راته هغه اوس نشي راتلی خدای پاک دې روغ جوړ کړي په خپل فضل وکړه ټولو مریضانو ته د خدای شفا ورکړي خدای دې ستاسو بیماري په خپل فضل و کرم به شفا ورکړي ښځو ته د کرکټ کولو اجازت شته که نه که خپل کور کې جنکۍ په کور کې لوبې کوي دی خو د هلکانو لوبه ښه نه ده او دا چې کوم حکومتونه کوي دا خو ناروا دي ځکه سړی ورته ګوري او په ټلویزیون کې ښکاري او د ښځو سینو سامان ته ګوري نو دا خو ناروا دی یوسف بسند حکومت وایي که دا وایي نو غلطي کوي جهالت یې دی د شریعت د خلاف خبرې مونږ تایید نه کوو اسلامي نظریاتي کونسل حزب د هغې نه تپوس وکړئ خلق خو لیډران خو په مانځه پورې مخان په زکات پورې مخان دی ملایت راوړي هلکه ملایت کې اسلام مونځ خو د اسلام فرض دی او د حکومت په فرایضو کې د مونځ او درول دا قرآن شریف ذکر کړی دی خدای اتلسمه پاره کې وایي الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور چاله چې زه حکومت ورکم د هغه په فرایضو کې دا دی چې اول به د مونځ نګراني کوي پکمو دویم د زکات به کوي د مونځ نګرانۍ سره د خدای یاره په زړه کې راشي او د خدای د حق پیژندل او د مخلوق خدا د حق پیژندل او زکات سره اقتصاد ښه شي د غریبانو او امر بالمعروف به کوي د نیکو خبره او د بدونو به خلک منع کوي دا خدای د حکومت په فرایضو کې ویلي دي نو دا چې څوک اعتراضات کوي دا جاهلان دي دوی د دین نه نه دي خبر دوی د انګریز په کتاب کې اسلام زده کړی پرون ماله یو رساله راغله ده 11 پاس هلکانو ته د دینیاتو په سوال کې دا سوالونه راغلي وی د هغې دوو صحابو نومونه ولیکئ چې عرب نه دي او اصحابان دي هغه څوک دي نو ابو جهل او ابو لهب یې پکې لیکل بیا پکې سوالو چې قرآن شریف کې څومره سورتونه دي وی 1,24,000 بیا پکې سوالو چې امام ابو حنیفه کوم کتاب لیکلی دی وی کتاب الله لیکلی دا سوالو پکې د پیغمبر په باره کې څه ولیکئ نو ډېرو پکې لیکلي چې هغه د مکې مکرمې د یو لوی خان زوی د لوی جاګیردار نو لسمې هلته په سکول کې پاس کا
بیا د زیات تعلیم د پاره اکسفورډ یونیورسټۍ ته لاړ په لندن کې. هلته یې ډګري واخیسته او د قوم ریفارمر شو. دا تعلیم دی چې قوم حکومت پې کربونه روپۍ لګوي او جوړېږي ته کرکټیا. کابل سینستان کې یو پکې جوړ شو، د هغې مسلمان وکړه کرکټیا. کرکټ سي ډوډۍ ده که چیر که غربت پې ختمېږي. دا د دغې تعلیم نتیجه. فرض مانځه نه پس په سنتو حضور ډېر نه دی کېناستلی. اللهم انت سلام به ووایې او یو دعا به مې وکړه په ما د ځان سره دی به ته سنت به هغوی کور کور. بعضې خلک دا تبلیغیانو هغوی د فرضو نه پس ناست دي. دا ناسته نه ده راغلې. ذکر چې څومره کوې، وظیفې چې څومره کوې، نو د سنتو نه پس کوې. د فرض نه پس زیات ضروري سنت دی. نو سنت چې وکې بیا چې څومره دعاګانې کوې هغه مستحب دي، هغه مستحب درجه رستی. نو سنت مخکې کول پکار دي، بیا کوه مخکې به سنت کوه بغیر د دوه منځونو نه. د ماښام د مانځه نه پس په حضور پاک وې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدیر. لس کرته به پس د فرض نه وې بیا به سنت وته. او د سبا د مانځه نه پس به مخ په قبله دا وې بیا به مخ راواړو. او نور عام ذکرونه او وظیفې دا د سنتو نه پس راغلي وي، فرضو نه پس نه دي راغلي. درود شریف وایه. اللهم صل على وسلم. گران و محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان صاحب دا 331 نمبر کیسټ ډک شو چې په دې کې تاسو د مونځ طریقه واورېده. د دې کیسټ دا اولنۍ حصه ده.